موجود دی حجرات موجود دي هغه خپل نشونما خپل سر ته رسوي خو کله چې یو حجره په کینسر باندې اخته شي نو په دې باندې کوم انسان کې کوم تغیرات منځته راوړي. There are over 200 types of cancer. تقریبا چې د کینسر کوم اقسام کوم دغه چې تقریبا د 200 نه زیات ښودل شوي دي. Normal body cell grow divide and die normally fashion. وایي کوم چې نارمل حجرات یې هغه growth کوي وده کوي کوم پروسس چې کوم دی په هغې باندې وده کوي او بالاخره دا تقسیمیږي کوم چې مایټوسس پروسس باندې او بالاخره دا پای ته رسېږي. نو په دې کې چې کوم تغییرات په دغه کې راځي لکه نارمل سیل څنګه وده کوي او کینسر باندې اخته شوي سیلز چې هغه څنګه وده او نمو کوي. په دې کې کوم ډي ان اې چې دی په دې کې د سیل سټورز هغه دغه شامل دي د سیل په باره کې کوم انفارمیشن پکې شروع دي مطلب چې یو حجره څنګه وکولی شي چې هغه خپل growth سره ورسوي. په دغه کې کوم ډي ان اې چې دی دې کې سټور آل انفارمیشن اباوټ د سیل په دې کې مختلف د سیل په باره کې انفارمیشن موجود دي چې مطلب یو حجره څنګه پرمختګ وکړي هغه بیا په نورو باندې تقسیم شي. کله چې کینسر باندې یوه حجره اخته شي نو بیا دا د خپل ځان نه نور داسې کینسري حجرات تولیدوي. دنیا کې ډېر پرمختللې بیماري ده، یو ناروغي ده. Most of the case of the cancer in Japan can be په زیات کوم څېړنې کوم ریسرچ دغه کې شوی دی هغه په جاپان او په لیبیا کې دا ښودل شوي دي چې په کینسر باندې ډېر خلک اخته شوي دي.